السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ویډیو زموږ دې باره کې ده چې انلاک ټول اکاونټ څنګه جوړ کړو، یعنې که څنګه یې کریټ کړو او د اکاونټ دپاره چې کریټ مو کړو د هغه دپاره لیسنس یعنې که لیسنس وخت چې 3 میاشتې 6 میاشتې او 1 کال وخت اخیستل کیږي هغه ته لیسنس وایي، د انلاک ټول لیسنس یې. نو هغه څنګه واخلو او له کوم ځایه چې واخلو، کوم ځای به سم وي، د کوم ویب سایټ نه یې واخلو، د چا نه یې واخلو. نو نن مو په دې باره کې ویډیو ده. لکه څنګه چې تاسې ته معلومات ده په دا را روانو ویډیو کې موږ ټولو کې د اوکې انلاکر په نامه باندې موږ خپل ویب سایټ لرو چې تاسې ته په سکرین باندې ښکاري اوکې انلاکر ډاټ کوم په نامه باندې زموږ ویب سایټ دی. نو ګوګل کې په اوکې انلاکر ډاټ کوم سرچ کړو، دا ویب سایټ به اوپن کړو. چې کله دا خلاصو سکرین باندې تاسو ته واتساپ نمبر زموږ ښکاریږي. نو رجسټریشن باندې موږ بله ویډیو جوړه کړې ده، هغه به زه ډسکریپشن کې درته واچومه. نو فلحال خو زه اکاونټ لرمه، نو لاګین باندې به کلیک کومه. دلته به پاسورد او یوزر چې کوم ستاسې خپل اکاونټ جوړ کړی په اوکې انلاکر ویب سایټ کې به پاسورد واچویسته، به یوزر واچویسته او که ته به پاسورد واچویسته. نو خپل اکاونټ به لاګین کړیسته. چې لاګین شولو بس نو دلته پلیس آن آرډرز ته به راسو. موږ پلیس آن آرډرز کې به سرور سرویس ته راسو. سرور سرویس چې خلاص شو دلته سرچ دی، سرچ سرویس کې به دلته انلاک ټول ولیکو. انلاک ټول چې کله ولیکو نو هغه انلاک ټول داسې په یو ځای کې به لیکو، سپیس به نه ورکوو. او دلته تاسو ته ښکاریږي چې 12 میاشتې ته 3 میاشتې شته 6 میاشتې ته ستاسو څومره وخت لپاره لیسنس اخلي یاسته هغه ټول مو دلته لیکلي ده. زه خو فلحال د 12 میاشتو دپاره لیسنس اخلم، نو 12 میاشتو باندې به کلیک کړم، یعنې که 1 کال. انلاک ټول دلته ډسکریپشن کې مو هم لیکلي دي چې رجسټر آن اکاونټ فرست دین میک یور آرډرز، یعنې که تاسې اوله اکاونټ جوړ کړئ او بیا آرډرز ولګوئ. نو د اکاونټ جوړولو لپاره دلته ډسکریپشن کې موږ لینک ورکړی دی، انلاک ټول ویب سایټ لینک مو ورکړی دی. په دا لینک باندې موږ کلیک کړو چې موږ دې انلاک ټول ویب سایټ ته ولاړ شو. دا لینک به موږ کلیک کړو نو موږ به د انلاک ټول خپل افیشل ویب سایټ ته لاړ شو. زه خو اوس که تاسې اکاونټ لرئ یاسته نو لاګین به کلیک کړئ چې اکاونټ مو یوزر او ایمیل راواخلئ یاسته او هلته یې پیسټ کړئ یاسته. او که نه یې بیا تاسې رجسټر کوئ یاسته نو رجسټر یې هم ډېر اسانه دی. پاس به یوزر واچوئ یاسته، کته چې کوم ستاسې خپل ایمیل دی هغه به واچوئ یاسته او هغه نه کته پاسورد او تر هغه نه کته کنفرم پاسورد به واچوئ یاسته. بس کیپچا به ووهئ یاسته او کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ یاسته. ډېر اسانه دی. پاسورد کې اول حروف غټ اچوئ یاسته او تر 8 عدده باید پاسورد کم نه وي. زما خو په دې کې اکاونټ شته نو دا اکاونټ زه لاګین کومه. دې اکاونټ ته زه لیسنس اخلمه، یعنې که وخت ورته اخلمه د 1 کال لپاره دا ری اکټیو کومه، یعنې که ټایم ورته اخلمه. نو زه به یو وارې دا اکاونټ لاګین کړمه چې زما نه دا یوزر او ایمیل یعنې که غلط نه شي، اشتباه نه شي، ځکه چې هغه بیرته ویب سایټ ریجکټ کوي یا که د بل چا یوزر یا ایمیل وي نو هغه بیا د هغه لیسنس اکټیو شي. نو دا ایمیل انلاک ټول په هغه وخت کې دا ایمیل چې کوم غواړي درشي هغه په هغه وخت کې ډېر کار راځي، ډېر کار په دې راځي چې تاسې یو وخت کې پاسورد هیر شي یا یې بل چاته ورکړئ پاسورد ریسیټ کوئ یا بل چاته پاسورد هم ورسره ورکړئ نو بیا تاسې ایمیل ورچوئ فورګیټ پاسورد وږئ هغه تاسې ایمیل ته یو ایمیل لیږي، بیا به هغه ایمیل خلاصوئ بیا مثلا پاسورد چینج کوئ نو فلحال دا لاګین نه شولو. خیر زما پاسورد غلط دی، نه یوزر زما پاسورد غلط ښیي، پاسورد او یوزر. زه دا ری چک کړمه، دا یوزر به سر نه واچومه
لاندې به پاسورد واچوم او لاګین باندې به کلیک کوم. دا زما اکاونټ جوړ دی په انلاک ټول ویب سایټ کې زما اکاونټ کریټ شوی جوړ شوی دې دپاره زه خالي وخت اخلم یعنې کې لیسنس اخلم. اکاونټ به ووایم او اکاونټ دا لیسنس دی او دا زما پروفایل دی دلته پروفایل کې هم ښیي. نو ماته مهم شی دی د دې ایمیل دی او د دې یوزر دی چې کوم یوزر دی او کوم ایمیل دی ځکه چې ویب سایټ خو له موږه چې د دې ایمیل غواړي او یوزر غواړي ښه. نو زه به د دې دا ایمیل کاپي کوم دا ایمیل به زه داسې کاپي کوم د دې ځای نه ځکه چې غلط نسي یعنې کې کوم حروف اشتباه نسي. نو په دا وجه زه دا ایمیل د دې ځای نه کاپي کوم. ایمیل مو کاپي کړو او بیرته به زموږ ویب سایټ ته راسو. ویب سایټ به خلاص کړو پلیس آن آډرس ته به راسو سرور سرویس ته به راسو سرچ کې به موږ انلاک ټول ولیکو او د 12 میاشتو دپاره لیسنس اخلو. دلته به ایمیل پیسټ کړم هلته هم کاپي کړلو او دلته به یې پیسټ کړم خالي ایمیل یعنې که هغه نور شی به ورسره نه وي هغه یوزر به نه وي ورسره او بیا بیرته راسم د دې ځای نه به خالي یوزر کاپي کړم. پاس مو ایمیل واچول او کته مو یوزر واچول یوزر به خالي یوزر چې کوم هغه ستاسې نوم ورکړی یوزر نو هماغه به پرېږدي هسته اګري باندې به کلیک کړو بس پاس ایمیل راغی کته د انلاک ټول یوزر راغی ښه. پاسورد که تاسې ویب سایټ وال یا ماته یا کوم بل ویب سایټ وال ته پاسورد نه کوي ور د انلاک ټول نو مشکل نشته. ایمیل او یوزر چې کوم دی هغه باید تاسې دقیق ورکړئ هسته. نور څه کار نه غواړي بس پلیس آن آډرس باندې به کلیک کړو. دا له یو دقیقې نه تر 1 ساعت پورې زموږ سرویس فاسټ دی اکثر ټایم کې 10 دقیقې 20 دقیقې کې فعاله کېږي او اکثر ټایم بیا 1 ساعت نه 6 ساعتو پورې د انلاک ټول خود خپل ویب سایټ باید تر 6 ساعتو پورې تاسو ته فعاله کېږي. نو زموږ ویب سایټ سرویس تیز دی انشاءالله دا یا 10 دقیقې یا 15 دقیقې یا نیم ساعت کې فعاله کېږي. دا یعنې ویټینګ اکشن ته ولاړې پروکسیس کې یعنې کې ویټینګ اکشن کې دی 1 دقیقې پورې به دا پروکسیس ته ولاړ شي چې پروکسیس ته ولاړ شي دا نو انشاءالله له 1 دقیقې نه تر 1 ساعت پورې لیسنس فعاله کېږي یعنې کې وخت اخیستل کېږي ورته بس خالي تاسې لاګین وکړئ هغه پاسورد او هغه یوزر به واچوئ هسته انلاک ټول لاګین کړئ هسته